ایلومیناتي یا هم شیطاني سازمان. کیدای شي د دې سازمان نوم مو اورېدلی وي، خو آیا د دې سازمان د رازونو او حیرانونکو حقایقو څخه خبر یاستئ؟ ویډیو تر اخره وګورئ. ایلومیناتي د نړۍ تر ټولو خطرناک سازمان دی چې د نړۍ د مالداره کسانو لخوا په پټه توګه اداره کیږي او هدف یې د اسلام په شمول د ټولو مذهبونو له منځه وړل، په نړۍ کې د یوې واکمنۍ رامنځته کول، د نړۍ د نفوس کمول او د هر انسان خپل ځان ته خدای جوړول دي. دغه سازمان نور هدفونه هم لري. دوی د نړۍ په بانکونو، پیسو، سره زرو، تلویزیونونو، د نړۍ په مشهورو کمپنیانو واک لري. دغه سازمان په دې هڅه کې دی چې د نړۍ نفوس راکم کړي. دوی د دې هدف د لاسته راوړلو لپاره په نړۍ کې جنګونه رامنځته کوي او دغه جنګونه اراده کوي. همدارنګه په بیلابیلو ځایونو کې وایرسونه او ناروغۍ رامنځته کوي ترڅو په دې توګه د نړۍ نفوس راکم کړي. ډیری خلک په دې باور دي چې د کورونا او ایبولا په شان نور وایرسونه د همدې سازمان لخوا رامنځته شوي او د نړۍ په مختلفو ساحو کې ازمایلي. کیدای شي په دې باور ونه کوي چې د نړۍ مشهورې کمپنیانې لکه پیپسي، کوکاکولا، اپل او سوني او نورې مشهورې کمپنیانې د دې سازمان په لاس کې دي او د خپلو هدفونو د لاسته راوړلو لپاره استعمالوي. همدارنګه د موسیقۍ په صنعت او د فلمونو په کمپنیانو هم واک لري. دوی د سندرو او فلمونو په واسطه خلک عیاشۍ او د دین پرېښودلو ته هڅوي او د همدې هدف لپاره خپل سندرغاړي او د فلمونو لوبغاړي استعمالوي. ایلومیناتي سازمان د نړۍ د سندرغاړو د شهرت او شتمنۍ تر شا لاس لري، یعنی همدغه سازمان د نړۍ مشهور سندرغاړي او نفران شهرت ته رسوي، په دې شرط چې وروسته ورته دوی هر څه ووایي هماغسې به کوي. دغه سازمان د 10 نه تر 15 کلو پورې قرارداد کوي. قرارداد یې په دې ډول وي چې دغه سازمان به دغه شخص مالدار او مشهوره کوي. وروسته د شهرت څخه نوموړی کس به د دغه سازمان یو غلام ګرځي، یعنی د دغه سازمان پټ کارونه به کوي او خلک به عیاشۍ، همجنسګرایۍ، زنا او نورو کارونو ته هڅوي. دغه نفران په ایلومیناتي سازمان خپل ځان خرڅوي او د دغه سازمان د اجازې نه بغیر په خپله خوښه لباس نه شي اغوستلی او نه چېرته تللی شي، یعنی دغه ټول کارونه به د دغه سازمان په خوښه کوي. د دغه محدودیتونو سربیره دوی مجبور دي چې د ورځې او شپې د 20 ساعتو څخه زیات کار وکړي. دغه سخت کار دوی په ذهني او جسمي ډول کمزوري کوي او حتی په ډېر کنسرتونو کې دغه کسان د ځان په کنټرول کولو نه توانېږي. زیاتره سندرغاړو او فلمي لوبغاړو چې کله د شهرت او مالداره کېدو وروسته د دې سازمان سره د پټو او سختو کارونو وخت راغی، پښیمانه شول او د قرارداد د لغوه کېدو هڅې یې وکړې، خو ونه توانېدل. د موسیقۍ او فلمونو مشهور نفران خپل روح په دغه سازمان خرڅوي او ترې د خلاصون لاره نه لري. دوی مجبور دي چې دغه راز پټ وساتي. که دوی دغه راز افشا کړو نو د مرګ سبب یې ګرځي. مایکل جکسن، اکستنتاسیون او پرنس له هغه نفرانو څخه ول چې د راز افشا کولو وروسته د دغه سازمان لخوا په داسې مرموز ډول مړه شول چې د مړ کېدو سبب هم معلوم نشو. ډیری سندرغاړو بیا د قرارداد د لغوه کولو په خاطر ځان په لیونتوب وهي ترڅو د دغه سازمان د غلامۍ څخه خلاص شي، خو نه توانېږي. کیټي پیري د نړۍ مشهوره سندرغاړې ده. په یو مرکه کې وایي، ومې غوښتل چې مشهوره شم، د همدې لپاره مې خپل روح په شیطان خرڅ کړو. Grand of music, but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. د دغه سازمان سمبول یا لوګو د یو سترګیز مثلث په شکل ده چې کیدای شي دغه نښه تاسو په ډیرو ځایونو کې کتلې وي. دغه سترګه د یو پټ حرف نه اخیستل شوې چې دغه حرف سندرغاړي په خپلو سندرو کې زیات استعمالوي. د دغه حرف رنمین تحت لفظي معنا ده د باران سړی، او که چیرې دغه حرف تجزیه کړو نو را انمین یعنی په سړي کې خدای، یا په دې معنا چې هر انسان د خپل ځان خدای دی. د دوی په نظر د خدای سمبول یو سترګه ده او د همدې سترګې نسبت خدای ته کیږي. دغه سازمان خپل قراردادیان هڅوي ترڅو په سندرو، مرکو او داسې نور محفلونو کې د دوی نښې استعمال کړي او د وینې څخه ګټه واخلي، او د نړۍ تقریبا ټول مشهور نفران له دې سمبولونو څخه ګټه اخلي او هر چیرته استعمالوي، لکه 3 وارې شپږ، مثلث او د شیطان علامه او نور. دغه سازمان خپل غړي د خاصو شیانو په اړه د خبرو کولو څخه منع کړي دي، خو په ځینو مرکو کې د دغه سازمان د غړو څخه په غیر ارادي ډول د منع شوو شیانو په اړه خبرې کیږي او د دې سازمان څخه دومره ډاریږي چې د بېهوشۍ سبب یې ګرځي. په عموم کې دغه سازمان د نړۍ د شتمنۍ د ټولولو په هڅه کې ده او د مسلمانانو د ګمراه کولو لپاره جوړ شوی دی چې خراب فلمونه یا پورنوګرافي هم د همدوی لخوا حمایت کیږي. نو دوستانو، دغه د ایلومیناتي سازمان په اړه معلومات. که ویډیو مو خوښه شوې وي در سره یې لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شریکه کړئ او د نړۍ د عجایبو څخه د خبرېدو لپاره همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ.